مفتي علاءالدین پوښتنه کوي زه د یو کلي امامت لرم او زما مقتدیان د حکومت په غلا تاریاک کرلي دي او ماته یې عشر راکړ. آیا دغه عشر ماته قبلول جایز دي؟ یعنې دغه تاریاکو عشر یو مسکین ته قبلول جایز دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه یوه دا خبره ده چې سړی تاریاک وکړي او یو د تاریاکو خپله ګناه ده، دوم چې امیر امر وکړي د امیر د امر خلاف کول دومه ګناه ده. وروسته په دغه دوو ګناهو په دې دوو غلطیو د دغه عشر ساقطېږي، د تاریاکو یا نه ساقطېږي نه. تاریاک په هر تقدیر باندې که دا خلکو کرلي وه د امیر بې اجازې هم کرلي دي او دغه سره سم خپله ناجایز عمل دی. په دا دواړو صورتو کې لا هم په دې کې څوک شته عشر شته چې عشر یو مسکین ته ورکړي نو خو بلکل هغه مسکین ته یې قبلونګه مسکین چې وس کار وکړي هغه دا دی چې دغه لکه کرل چې د امیر خلاف دی نو زکات قبلونګ هم د امیر خلاف دی، ځکه خو امیر امر کړی دی. امیر چې ګرانو محترمینو دا کوچناکه خبره نه ده، زموږ خلکو دا د واجب د فرض یو فرق شته بل فرق یې نشته. نه عامل هغه په واجب هم فاسق بلل کېږي. ماسې دا لفظ زموږ دغه چې د امیر داسې مخالفت سړی وکړي چې هغه د شریعت په خلاف وي او هغه امیر امر کړی او دی مخالفت وکړي دا نه کوي، دا بلکل دا سړي ته فاسق ویل کېږي، دا سړي ته بد سړی ویل کېږي، دا سړی ښه سړی نه دی، دا سړی غلط سړی دی. ښه خبره دا ده چې دغه ملا زکات هم نه واخلي او خو بیا هم چې نفس یې واخلي هغه خبره نه کېږي چې د مزکي غاړې نه په وځي، د مزکي غاړې په وځي د زکات غاړې په وځي هغه کار کېږي. خو ښه عمل دا دی چې داسې کار ونه کړي، بلکې ملا باید بیخي وکړي، ملا باید زجر ورکړي چې ورور ته اول کرل اول خو ملا دا غلطي لا کړې ده چې ملا باید دغه خلک رسوا کړي وای، دا خلکو ته ویلي وای، امیر یې خبر کړی وای، دغه موظف یې هغه وظیفه والا خلک یې خبر کړي وای چې زموږ په کلي کې تاریاک کرل شوي دي او دلته امیر امر کړی دی، امیر منع کړی ده، باید دا منع شي. والله سبحانه. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.